خبرې ډېرې ښایسته کوي او ډېره ښایسته خندا کوي او سترګې خو دې پرېږده ظالم زو تباه برباد کړي دي پوه شوې یارم جوانک شده قشنگ و شوخک شده پشت لباس گشته نو خبرو سره پام کوه چې چا درته ویلې صورت راته وایه سندرې ورته مه وایه چې ډېر بد کار ده پوه شو زړګیه او زما ورور پښتون افغان به او دا سترګې دي کافرې سترګې دي ظالمه که ته چېرته جلکۍ وایې که نه نو خامه مې خوړلې عثمان ګله پام دې ده عثمان ګله پام دې ده رښتیا ورته وایم که ته چېرته جلکۍ وایې که نه 10 لکه روپۍ مې به تا ورکولې ډېر ښایسته ګپ شپ لګوي افغانستان ته را روان یم که چېرته افغانستان کې یم او ته به وګورو سره عثمان ګله پام دې ده دا عثمان ګل دې څوک شو دلته ماته ځینې خلک وایي لکه فرعون داسې ښکارېږي نو سمه ده نه ورونو داسې ده چې بدې خبرې مه کوئ دا چې باور وکئ ګوره هغه د هر یو انسان یو خپل کار ده خدای پاک ته به هر یو خپل جواب ورکوي که څوک ښه کوي که څوک بد کوي که ښه خبره له وسه کېږي ویې کوي ورته نصیحت ورته وکئ دا د ثواب کار ده او نه چاته سپی وایي نه چاته پیران وایي چې دې باندې مونږ هم کافران کېږو خدای پاک رانه خفه کېږي دغه ورور د به ستا تېرږي ورسره که چا ښه خبره کوله ورته ویې کوي او که نه کېږي ګنده خبره مه کوئ عثمان ګله پام دې ده زه به د څومره پښتانه د ټولو په تور باندې د عثمان ګل نیسم پانځه کوم یې نه پرېږدم مه که نه مه کوه ګوره خو پرېږده که نه ګپ درسره لګوي دا ټول دي چې دي ستا فین دي اول زه خپله ګوره ډوډۍ خورم دا وینې ډوډۍ مې ګوره اوس ګوره کار نه راغلم ډوډۍ خورم زنګ مې درته ویم مانې ما ته زنګ ووایه چې ډوډۍ مې لومړی کې پرېښودم تا سره چې وغږېږم دا خبرې ډېرې ښایسته کوي او ډېره ښایسته خندا کوي او سترګې خو دې پرېږده ظالم زو تباه برباد کړي دي پوه شوې کوم هېواد کې اوسې عثمان ګل دا غلی عثمان ګل دا پوه کړه ښځه سمه ده دغه شانپاټی دې راوغواړه مچه ته زنګ وکړه زما ته زنګ ښه یوه پیره وخانده چې بیا خوب راشي راته ښه الله قربان درنه سمه زه درته فرند ریکوست کوم بیا ما ورته ګپ شپ لګو شخصي کې سخت دې فعل یم ما ته کوچته کېږو سره سم رسمي سره کوچته کېږو پوه شوې یو د شاهرخ خان ډېر فین یم یو د ستا ډېر فین یم سخت مې خوښېږي بیا به ما ته زه درته میسج کوم او ما ته به ادرس راکړې تا سره زندې نه ګورم چې یو پیاله در سره خپله پوهېږي نو یو شی مې درته ښوده اوس لیکن دا ته بیا زما دا تا سره خبرې کوم بیا دا زما انډیوالان هم ګوري که نه شخصي کې بیا راښکاره الله قربان دې سمه الله دې خندانه دې لګی سمه لیونی دې کړم والله خراب یې کړم دی خو زه سمه ده خیر مننه کور دې ودان ګپ شپ مې درسره وکړو خوشحاله آباد اوسې الله دې دنیا کې هدایت درته وکړي بیا شخصي کې انشاءالله بیا ګپ لګو مه کوه که نه سترګې داسې مه کوه که نه سترګې داسې دخوا مه کوه که نه چې دا ډوډۍ پرېږدمه والله نهار یې وي د سمه ګوره دغه مې عادت ته ولګه ځه نو ځه درسه مړۍ دې وخوره ښه وخت هغه اصل میر ته د خلکو ته وګوره خلک ساتي خلک د خپل کار کوي مننه خدای په امان کور ودان خدای په امان دا خو سړی شانپاټه شینواره چیرې ده او